ولای دی هیواد هیواد خلاص لا شرفا ساد هیواد وی دی زنده باد هیواد وی دی زنده باد هیواد. الحمدلله په مالی کمیټه کې د ټولو مهاجرینو لپاره موږ خپل تصمیم نیولی ده. د کله چې مهاجر راځي موږ ته یوه پرچه راوړي، په هغې پرچه باندې موږ ورته پیسې ورکوو او بیا دلته موږ سره مواد پراته دي، اوړه مو ورته ورکوو، غوړي مو ورته ورکوو، چای مو ورته ورکوو، نور هغه د ضرورت وړ توکي چې څومره موږ سره پراته دي هغه ټول ورته دوی ته موږ مهیا کوو او ورته ورکوو یې. ان تر دې چې موږ ورته موټر نیسو تر خپله ځایه پورې رسوو، هم تر خپل کوم ځای پورې چې دوی ځي تر هغه ځای پورې موږ دوی رسوو. نو هغه د موټرو کرایې هم چې ده د موږ له خوا نه ورته ورکول کېږي. د حکومت په چوکاټ کې چې څومره د مهاجرینو ضروریات دي هغه ټول ضروریات موږ ورته پوره کوو. تقریبا تر اوسه پورې د 14,900 کسانو شاوخوا کم او زیات تر دغو اندازې پورې موږ چې د کډې را شروع شوي دي تر دغه اندازې پورې موږ خپله د مهاجرینو ته پیسې ورکړي دي. نو دغه ترتیب د امارت د مشرانو لخوا نه موږ ته حکم شوی ده چې تر هغو پورې چې مهاجر را خلاص شوي نه تر هغو پورې به تاسې خپل مسؤلیتونو ته نه ځئ. تاسې د خپل مسؤلیت چې هر څوک خپل مسؤلیت لري د هغې لپاره به ځان ته کفیل نیسئ. تر څو چې مهاجر را خلاص شوي نه د مهاجرو به ښه استقبال کوئ او مهاجرو ته به هر څه چې مکمل تاسې ته درکول کېږي هغه ترتیب به ورته برابروئ او مهاجر به خپلو ځایونو باندې ځای کوئ. مهاجرین چې کوم راځي دلته سره ښه کومکونه کېږي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي، شنې چای او داسې لږ افغانۍ داسې ډېر ښه کومکونه ورسره کېږي، په خپلو موټرو کې انتقالوي. دلته د مهاجرینو لپاره ډېر ښه سهولت جوړ شوی، اسلامي اماراتو ته ډېر ښه سهولت جوړ کړی او ښه خدمت یې کوي. په موټرو کې هم انتقالوي، نغد هم ورکوي او مواد کومک هم ورسره کوي. ولای دی هیواد هیواد خلاص لا شرفا ساد هیواد وی دی زنده باد هیواد وی دی